سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ. ملګرو، په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته په یو فولډر باندې د سکیورټي لګولو طریقه وښیم چې نه به دغه فولډر څوک ډیلیټ کولی شي، نه به په هغې کې تغیرات راوستلی شي او نه به څوک ستاسو ډیټا لیدلی شي. نو د دې لپاره به لومړی راشو، موږ به دلته یو فولډر جوړ کړو. زه راځم دلته یو فولډر جوړوم. دغه فولډر ته زه نوم ورکوم. فرض کړئ زه دلته خپل نوم ورکوم، تاسو کولی شئ یو بل نوم ورکړئ. او دې فولډر ته به زه لږ څه ډیټا کپي کړم. لکه دلته مثلا څه ډیټا راسره ده، دغه درې فایلونه چې دي دا به زه داسې راواخلم او دلته به یې کپي کړم. نو ملګرو، دغه درې فایلونه ما کپي کړل. تاسو وینئ دلته دغه درې وړه فایلونه راغلل. زه په دې باندې یو سکیورټي لګوم. لومړی به تاسو رایټ کلیک وکړئ دلته، بیا به پراپرټي ته راشئ. بیا به دلته تاسو سکیورټي اپشن ته راشئ. دلته به تاسو یو یوزر انتخاب کړئ، یعنی په کوم یوزر باندې چې تاسو سکیورټي لګوئ. زه دغه سیستم یوزر یا دغه نصرت الله په نوم یوزر چې دی، په دې باندې زه سکیورټي لګول غواړم. نو دا به انتخاب کړئ دلته، او بیا په ایډیټ باندې کلیک وکړئ او دلته به راشئ. بیرته به بیا هغه د نصرت الله په نوم کوم یوزر چې دی هغه به انتخاب کړئ او دلته به دغه ډینای کې د چې کلمه وغورځوئ. نو دغه ټولې چې کلمې به دلته داسې وغورځي. دا به د دې ځای څخه تاسو اپلای کړئ او دلته به دغه اوکې کړئ او دا به بیا داسې اوکې کړئ. کله چې دا اوکې کړو، اوس په دې فولډر باندې سکیورټي ولګېدله، یعنې دغه فولډر نه څوک ډیلیټ کولی شي، نه څوک په دې کې تغیرات راوستلی شي. لکه زه راځم دغه فولډر خلاصوم، ما ته دلته وایي چې ته اوس پرمیشن نه لرې یا اجازه نه لرې تر څو دغه فولډر ته داخل شي. که زه دلته کنټینیوس باندې کلیک وکړم، بیا هم زه هغې فولډر ته نشم داخلېدلی. او که زه دلته خواري وکړم تر څو دغه ډیلیټ کړم، زه دغه ډیلیټ کولی هم نشم. یعنې په دې ډول موږ په دغه فولډر باندې سکیورټي ولګوله. او که تاسو غواړئ چې دغه سکیورټي بیرته لرې کړئ، نو را به شئ دلته به پراپرټي ته راشئ. پراپرټي نه وروسته به بیرته سکیورټي ته راشئ. په کوم یوزر باندې چې تاسو سکیورټي لګولي وي هغې باندې به کلیک وکړئ، بیرته به ایډیټ ته راشئ. بیا به راشئ هغه یوزر به انتخاب کړئ او دلته به په دې ریموو باندې کلیک وکړئ. دا به اپلای کړئ، دې ځای نه به یې اوکې کړئ، بیرته به دغه اوکې کړئ. نو په دغه طریقه اوس تاسو کولی شئ هغه ډیټا چې کومه تاسو دلته کپي کړې ده بیرته یووینئ. نو ملګرو، دا وه د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مې راسره تر اخره لیدلې وي، زموږ د فیسبوک صفحه در سره فالو کړئ او د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.